अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। बहरे लुत्फ़ी अबरी बहारी कुनत खारो समन्ना आबदारी। ज़कानी जूद ओ बाती ख़ज़ाने कुनत परशे ज़मीन ला दरपेशाने। इलाही गुंशई उम्मीद बुख्शाई गुले अज़रोज़ई जावीद बिन माई। बखंदन अजलबी अनगुंच बागम वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमागम। बिया जामीर हाँ कुन शर्मी सारी जिसापो दुर्द पीशारान चिदारी। तालल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवाना ही दिही हर नातवाना। दुरूद शरीफ होए बुज़ुर्गारी किराम, ये आयात मुबारक वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। दा पिंजम जुमा पदे सलग बयान की गिला पिंजम जुमा तासु खिदमत के मार्स करे वल्लज़ीन जाहदू। जाहदू शगद फ़िल माज़िदा दबा में मफ़ाअलेना। जाहद युजाहिदु मुजाहदतन। मुजाहदती तवी दशे हासिल वलू के खपल टोल ताकत ख़त्म वली। अवल्ला पदक़ खुशाली चदा अल्लाह पर बंदगी की तखबल टोल ताकत ख़त्म की। दा सबब द खुशाले द खुदे दी। मुजाहदा कौल वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना। तफसीर बहर मुहीत की रागली थी। चदा आयात मुबारक मुतलक थे। कदा जहाद शैतान सरदे उमटिकता कदा जहाद जदीद काफिर सरदे सईदा और कदा जहाद खपल नफ्स सरदे उमटिकता और फी नामान आदाला फ़ी तलबी रज़ाइना। मुजाहिद ओकला पतलबोलूद रज़ा ज़मंगा की आगे दपारे जद्दोजहद को
داغی دپاره کوشش کو چې زما رضا حاصله کی. لوی مقام چې دی د مسلمان دپاره رضا حاصلول د خدای دی، چې ته د الله رضا حاصله کی او دې کې خپل طاقت ختم کی چې الله د تا نه راضي شي. خپل مال دی که الواد دی که خپل طاقت دی، په دې ته خپل جد و جهد وکړه. او ما ستاسو خدمت کې عرض کړی و چې شیخ سلیمان جمل په حاشیة الجمل علی الجلالین کې دې ځای کې لیکلي دي چې والراسخون فی العلم د سورت آل عمران په اول رکوع کې د سورت آل عمران په اول رکوع کې که څوک لوی شخصیت ته ځان جوړوي، د دې دپاره څلور کارونه پکار دي. اول ټکی چې دی التقوا فيما بینه وبین الله، ځان کې به تقوا پیدا کی. دا څومره عبادات چې دي دا ټول برای تقوا دي. د روجې په باره کې الله فرمایلی دي د روجې په باره کې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مسلمانانو په تاسو روجې پر شوي دي لکه څرنګه چې په مخکو خلکو پر شوي وي، لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو کې تقوا پیدا شي. معلومه شوه چې روژه مقصد نه دی، تقوا مقصد دی. بس په ټول دین کې مقصودي شی چې دی دا تقوا ده. دا علم مدینه منوره کې د جمعې په ورځ د امام نه چې واعظ یې کوم دا واورېدو چې دا علم د انسان لپاره کافي دی چې ان یخشى الله فی الخلوت، چې دی په ځان له ځای کې د خدای نه یریږي. او په دې د ابوذر غفاري په یو جمعه کې مکمل بیان منګه کړی. د دین اوچت علم بل نشته چې ته په ځان له ځای کې د خدای نه یریږي. دا اوچت علم دی، بس کافي او شافي دی. دقه تقوا ده. او ستاسو خدمت کې ما عرض کو چې الله فرمایي
ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا الله. ما حکم موقت کړي وغه کسانو ته چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی ستاسو نه وړاندې یهود او نصارا، او تاسو ته وصیت کوم چې ان اتقوا الله، دقه موسی به دی چې ځان کې تقوا پیدا کړئ. نو یو ټکی د کمال لپاره دا دی چې التقوا فيما بینه وبین الله، او دویم ټکی چې دی والتواضع فيما بینه وبین الناس، تواضع وکړئ په مابین د خپل ځان او د خلکو کې. تواضع نه پکار دی. ستا دوه قسمه دشمن دی، یو د انسانانو نه دی، بل د پیریانو نه دی. الله وی دی انسی دشمن د چې ته بچ کېږي دا په نرمي بکای، او د جنی دشمن نه به په اعوذ بالله بچ کېږي. اعوذ بالله به وایې د هغه نه به بچ شي، بس هغه سم شی دی. اعوذ بالله سمه قلاره، او د انسی دشمن نه به ته په تواضع بچ کېږي. تواضع وکړه. تفسیر قرطبی کی راغلی چې صدیق اکبر ته یو سړی، صدیق اکبر خلیفه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، او په ځای خلیفه هغه د دې لایق دے خلیفہ دی یو سڑے راغے وی تاکہ دا کار دے، تاکہ دا کار دے، تاکہ دا کار دے. دا صدیق اکبر عیبون بیانول. صدیق اکبر اگر سڑی توی یروی زما کم خامے چوی کم عیبون چو اگر تا بیان کرو وی او وی نور خو نشته، وی نه نور نشته، وی که نور وي نو وایه. دې خلیفه دې وویل. بیا یې ورته په اخر کې وی یاره دا کوم عیبونه چې تا کوم بیان کړه که نه، او دا په ما کې وي الله دې ما معاف کړي، او که تا زیاتي کړي په ما کې ني الله دې تا معاف کړي. باس د صدیق اکبر د پاره قرآن شریف کې اتقاټ کې راغلی دی. اتقا صيغه د اسم تبذیل دا زیات متقی، دا ټکي د چا د پاره نه دی راغلی. هغه دقه وجه ده چې وروره د موږ او تاسو باندې د نفس غلبه ده، هغه باندې دا غلبه نه وه. فاروق اعظم یو وارې په اس باندې سور روانو پړې شان او شوکت کې خلیفه دی. یو سړي ورته وی یا عمر اتق الله، وی عمر د خدای نه یریږه، دا تکبر دی.
عمر صاحب د اسنا راکوشو په خورو باندې تندیو لګو واقعي د مال په کار دی چې د خدای نه ویریږم. دا لوی خلق تیر شوی دی او کمالات کړي دي. دا دویم ټکی دی خاکساران جهان را به حقارت منگر، تو چه دانی که در این خاک سواری باشد. چاہتا پسپک نظر مگورا کلا پیرو کی لال پیدا کی تبو تپسپک نظر باندې گوری غبد اللہ پا جناب کے تانا پورتا یوا. او دریم ټکی المجاهدة فيما بينه وبين النفس. دا کمال دا پر درین ټکی دا دی چې مجاهده بو کې په مابین د خپل ځان او د خپل نفس کې. دا حدیث ما ډیر بیان کړ چې رسول الله فرمایي ادا عدوک نفسک التي بين جنبيك. اعداء شو دې اسم تبدیل ده. ستا په دشمنانو کې لوی دشمن هغه ستا نفس دی چې تا د دوو ډډو په مابین کې دې تا هلاکت ته غورځوي. د شپې تا ته وي ویده شه چې د سارې جمعې ته لاړ نه شې. بس هغه سړی تباه کړو. منگ یو موریشی ابو هغه به ټوکې کولې وې پلانکې سړی مې د لندن ګسه کړې دي. مونږ به څنګه وي هغه نن د سهار مانځه ته جمعې ته نه دی راغلی. د جمعې مونځ ته نه دقه نفس بوتو دا به تر کومې پورې ته د تابعداري کوي. ځان سره د خپل نفس سره مجاهده وکړه. او څلورم ټکی المجاهدة الزهد فيما بينه وبين الدنيا. زهد وکړه بې رغبتي وکړه د دنیا نه. جناب رسول الله فرمایلی دي درود وایه صلی الله علیه وسلم ازهد فی الدنیا یحبک اللہ وازهد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس. بے رغبت شد دنیا نا اللہ بد خپل محبوب کی ضروریات خیر دی ضرورت پورا کول پروان لري. او بل چې د خلکو په لاس کې څه دي دې ته ځان ماما خورئ کومه مستغني شه. یحبک الناس خلق به دې محبوب کې که خیر. دې آیات باندې موږ لګیا یو. قرآن عظیم سمندر دریاب دی. الګ لګ بیان پکې کوو. آخر دعوانا الحمدلله.